إليه يرد علم الساعة وما تخرج من ثمرات من أكمامها وما تحمل من أنثى ولا تضع إلا بعلمه ويوم يناديهم أين شركائي قالوا آذناك ما منا من شهيد. د هغه ساعت یعنی د قیامت علم خدای ته راجع کیږي. هغه پر هغه ټولو میوو پوهیږي چې له خپل غوټیو څخه راوځي. هغه ته معلومه ده چې کومه ښځه انسان وي که حیوان حامله شوې ده او کومې بچی زیږولی دی او په کومه ورځ چې هغه دوی ته غږ وکړي چې هغه زما شریکان چیرته دي دوی به ووایي موږ عرض کړی دی نن له موږ څخه هیڅوک د دې شاهدي ویونکی نشته. وضل عنهم ما كانوا يدعون من قبل وظنوا ما لهم من محيص. په هغه وخت کې بل دوی نه ټول هغه معبودان ورک شي چې دوی له دینه مخکې هغوی بلل او دوی به وانګيري چې د دوی لپاره اوس د پناه هیڅ کوم ځای نشته. لا يسأم الإنسان من دعاء الخير وإن مسه الشر فيئوس قنوط. انسان د خیر په دعا غوښتلو هیڅ کله نشته منکی او کله چې ورباندې کوم آفت راځي نو ناهیلي او زړه ماتي کیږي. ولئن أذقناه رحمة منا من بعد ضراء مسته ليقولن هذا لي وما أظن الساعة قائمة ولئن رجعت إلى ربي إن لي عنده للحسنى فلننبئن الذين كفروا بما عملوا ولنذيقنهم من عذاب غليظ. خود څنګه چې د سخت وخت له تیریدو نه وروسته موږ ورباندې د خپل رحمت خوند څکو دی وایي چې زه د همدې مستحق یم او زه ګمان نه کوم چې قیامت به راشي خو که په رښتیا سره زه د خپل پروردګار خواته وګرځول شم نو هلته به هم مزې چرچې وکړم په داسې حال کې چې موږ به کافرانو ته ارومرو وښیو چې هغوی څه کړي راغلي دي او په هغو باندې به موږ د ډېر ناولي عذاب خوند وڅکو. وَإِذَا أَنْعَمْنَا عَلَى الْإِنسَانِ أَعْرَضَ وَنَأَىٰ بِجَانِبِهِ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَذُو دُعَاءٍ عَرِيضٍ. انسان ته چې کله موږ نعمت ورکوو نو هغه له حق نه مخ اړوي او له شکر کولو څخه په ډډه کیږي او کله چې کوم آفت ورته ورسیږي نو بیا په اوږدو دعاو باندې لاس پورې کوي. قل أرأيتم إن كان من عند الله ثم كفرتم به من أضل ممن هو في شقاق بعيد. ای پیغمبره دوی ته وایه آیا تاسو کله په دې فکر کړی دی چې که په رښتیا سره دغه قرآن د خدای لخوا وي او تاسو ترې انکار وکړئ نو له هغه چا نه به زیات ګمراه بل څوک وي چې د حق یعنی د دې قرآن سره په سخته دښمنۍ کې اوسي. سنريهم آياتنا في الآفاق وفي أنفسهم حتى يتبين لهم أنه الحق أولم يكف بربك أنه على كل شيء شهيد. ډېر ژر به موږ دوی ته خپلې نښانې په آفاقو کې هم وښیو او د دوی په خپلو نفسونو کې هم تر دې پورې چې دوی ته دا خبره څرګنده شي چې دغه قرآن په رښتیا سره برحق دی. آیا دا خبره کافي نه ده چې ستا پروردګار د هر څه لیدونکی دی؟ ألا إنهم في مرية من لقاء ربهم ألا إنه بكل شيء محيط. خبردار اوسئ دوی د خپل پروردګار سره په لیدنې کې شک لري واوري هغه په هر څه چاپیر دی. د اشورا مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان د 40مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 53 مبارک آیاتونه لري
تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم عین سین قاف كذلك يوحي إليك وإلى الذين من قبلك الله العزيز الحكيم. حامیم عین سین قاف. په همدې ډول برلاسه او د حکمت خاوند خدای تا ته تل وحی کوي او له تا څخه مخکې تیر شو پیغمبرانو ته وحی کړی ده. له ما في السماوات وما في الأرض وهو العلي العظيم. په اسمانونو او ځمکه کې چې هر څه دی د همغه دی هغه لوړ مرتبه او لوی دی. تكاد السماوات يتفطرن من فوقهن والملائكة يسبحون بحمد ربهم ويستغفرون لمن في الأرض ألا إن الله هو الغفور الرحيم. نجدې ده چې اسمانونه له پاسه وچوي را ولويږي پرختي د خپل پروردګار له ثنا ستاینې سره د هغه تسبیح کوي او د ځمکې د اوسیدونکو په حق کې بخښنه غواړي. خبردار اوسئ په حقیقت کې الله بخښونکی او ډیر مهربان دی. والذين اتخذوا من دونه أولياء الله حفيظ عليهم وما أنت عليهم بوكيل. کوم کسانو چې له هغه پرته خپل څه نور سرپرستان نیولي دي الله پر هغوی څارونکی او ساتونکی دی. ته د هغوی وکیل نه یې یعنی پر هغوی مسلط کړای شوی نه یې. وكذلك أوحينا إليك قرآنا عربيا لتنذر أم القرى ومن حولها وتنذر يوم الجمع لا ريب فيه فريق في الجنة وفريق في السعير. هو په همدې ډول ای پیغمبره دغه عربي قرآن مونږ ته وحی کړی دی ترڅو چې ته د کلیو مرکز یعنی د مکې د ښار او د هغه د خوا او شا اوسیدونکي خبردار کړي او د غونډېدو یعنی د قیامت له ورځې نه وویروي چې د هغې په راتګ کې هیڅ شک نشته چې د یوې ډلې تلل به جنت ته او د بلې به دوزخ ته وي. ولو شاء الله لجعلهم أمة واحدة ولكن يدخل من يشاء في رحمته والظالمون ما لهم من ولي ولا نصير. که الله غوښتي وای نو دوی ټول به یو امت ګرځولیو خو د هغه چې چاته خوښ شي په خپل رحمت کې داخلوي او د ظالمانو نه څوک سرپرست شته نه مرستندوی. أم اتخذوا من دونه أولياء فالله هو الولي وهو يحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. آیا دوی داسې ناپوهان دي چې دوی له هغه پرته نور اولیاء یعنی کار جوړونکي نیولي دي؟ ولی کار جوړونکی خو الله دی هماغه مړي ژوندي کوي او هغه په هر شي باندې قادر دی. وما اختلفتم فيه من شيء فحكمه إلى الله ذلكم الله ربي عليه توكلت وإليه أنيب. په هر چاره کې چې ستاسو ترمنځ اختلاف وي د هغه فیصله کول د الله وظیفه ده. هماغه الله زما پروردگار دی پر همغه باندې ما توکل وکړ او د همغه لوري ته زه رجوع کوم. فاطر السماوات والأرض جعل لكم من أنفسكم أزواجا ومن الأنعام أزواجا يذرأكم فيه ليس كمثله شيء وهو السميع البصير.
د اسمانونو او ځمکې پیدا کوونکی چې ستاسو له خپل جنس څخه ستاسو لپاره جوړې پیدا کړي او همداسې په څارویو او ځناورو کې هم د همغو هم جنس جوړې پیدا کړي او په دې توګه هغه ستاسو زوجات خوروي د کائناتو هیڅ شی هغه ته ورته څیرمن نشته هغه د هر څه اوریدونکی او لیدونکی دی له مقاليد السماوات والأرض يبسط الرزق لمن يشاء ويقدر إنه بكل شيء عليم د اسمانونو او ځمکې د خزانو کلیګانې له همغه سره دي چاته چې خوښه شي پراخ روزي ورکوي او چاته چې خوښه شي لنډه تنګ روزي ورکوي هغه په هر څه پوهیږي شرع لكم من الدين ما وصى به نوحا والذي أوحينا إليك وما وصينا به إبراهيم وموسى وعيسى أن أقيموا الدين ولا تتفرقوا فيه كبر على المشركين ما تدعوهم إليه الله يجتبي إليه من يشاء ويهدي إليه من ينيب مغستا سره لپاره د دین همغه کړنلار ټاکلې ده چې د هغې حکم نوح ته کړیو او چې اوس ای محمد ته مونږ د وحی په وسیله درلېږلی دی او چې د هغه هدایت مو ابراهیم او موسی او عیسی ته کړی دی په دې سپارښت سره چې دغه دین برقرار کړی او په دې کې تیت پرکیږي مو همدا خبره د دغه مشرکانو ډیره تر پامه بد راغلې ده چې د هغې خواته ای محمد ته دوی ته بلنه ورکوي د الله چې چاته خوښه شي ځان ته غوره کوي او هغه خپل لوري ته دراتلو لاره همغه چاته ورخي چې د هغه خواته رجوع وکړي وما تفرقوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم ولولا كلمة سبقت من ربك إلى أجل مسمى لقضي بينهم وإن الذين أورثوا الكتاب من بعدهم لفي شك منه مريب په خلکو کې چې کومه تفریقه راغله هغه له دې وروسته راغله چې هغه ته علم راغلی او په دې اساس راغله چې هغوی په خپل منځ کې یو پر بل باندې تیری کول غوښتل که ستا پروردګار د مخه دا نه ویلي چې تر یوې ټاکلې نیټې پورې د فیصله وځنډولی شي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه او حقیقت دا دی چې له پخوانیو نه وروسته چې کوم کسان د کتاب وارثان وګرځول شول هغوی د هغه له پلوه په لوی اندېښناک شک کې غورځېدلي دي فلذلك فادع واستقم كما أمرت ولا تتبع أهواءهم وقل آمنت بما أنزل الله من كتاب وأمرت لأعدل بينكم الله ربنا وربكم لنا أعمالنا ولكم أعمالكم لا حجة بيننا وبينكم الله يجمع بيننا وإليه المصير نو لدې کبله دوی د اسلام دین ته راوبوله لکه څنګه چې تاسو حکم شوی دی پر هغه باندې کلک ثابت اوسه او د دوی په غوښتنو پسې مزه او دوی ته وایي چې الله چې هر کتاب نازل کړی دی ما پر هغه باندې ایمان راوړ ما ته امر شوی دی چې زه ستاسو په منځ کې عادل وکړم اما الله زمون پروردگار هم دی او ستاسو پروردگار هم زمونږ عملونه زمونږ لپاره دي او ستاسو عملونه ستاسو لپاره دي زمونږ او ستاسو په منځ کې کومه جګړه نشته الله به یو ورځ مونږ ټول غونډ کړي او ده همغه لوري ته د ټولو ورتګ ده والذين يحاجون في الله من بعد ما استجيب له حجتهم داحضة عند ربهم وعليهم غضب ولهم عذاب شديد د الله بلنه ته لبیک ویلو نو ورسته چې کوم کسان لبیک ویونکو سره د الله د دین په باب جګړې کوي
د هغو دلیل تراشی د هغو د پروردگار په نزد باطله ده او پر هغو باندې د هغه غضب ده او د هغو لپاره سخت عذاب ده. الله الذي أنزل الكتاب بالحق والميزان وما يدريك لعل الساعة قريب. فمغه الله دی چې هغه په حق دغه کتاب او تل نازل کړی دی او ته څه خبره خای چې د فیصله ساعت یعنی قیامت را نږدې شوی وي. يستعجل بها الذين لا يؤمنون بها والذين آمنوا مشفقون منها ويعلمون أنها الحق ألا إن الذين يمارون في الساعة لفي ضلال بعيد. کوم کسان چې د هغه یعنی قیامت پر اتګ ایمان نه لري هغوی خو د هغه لپاره بیړه کوي مگر څوک چې پر هغه ایمان لري هغوی ورڅخه ویریږي او پوهیږي چې په باوري ډول هغه راتلونکی دی. خو واوري کوم کسان چې د قیامت پر راتلو کې شک اچونکي بحثونه کوي هغوی ډیر زیات په گمراهۍ کې دي. الله لطيف بعباده يرزق من يشاء وهو القوي العزيز. الله پر خپل بندگانو ډیر مهربان دی چاته چې څه خوښوي رزق ورکوي او هغه ډیر زور او برلاسه دی. من كان يريد حرث الآخرة نزد له في حرثه ومن كان يريد حرث الدنيا نؤته منها وما له في الآخرة من نصيب. څوک چې د آخرت کښت کرونده غواړي موږ د هغه په کښت کې زیاتوالی راولو او څوک چې د دنیا کښت کرونده غواړي هغه ته له همدې دنیا څخه ورکو خو په آخرت کې د هغه هیڅ برخه نشته. أم لهم شركاء شرعوا لهم من الدين ما لم يأذن به الله ولولا كلمة الفصل لقضي بينهم وإن الظالمين لهم عذاب أليم. دغه خلق د خدای سره داسې شریکان نیسی چې د دوی لپاره د دین داسې طریقې غوړه کړي چې الله د هغې اجازه نه ده کړې. که د فیصلې خبره مخکې نه وای سرته رسول شوي نو د دوی پریکړه به صادره کړای شوې وه. په باوري توګه د دغو ظالمانو لپاره دردناک عذاب ده. ترى الظالمين مشفقين مما كسبوا وهو واقع بهم والذين آمنوا وعملوا الصالحات في روضات الجنات لهم ما يشاءون عند ربهم ذلك هو الفضل الكبير. تبه وګورئ چې دغه ظالمان به په هغه وخت کې د خپل کړوړو له عاقبت نه ویریدونکي وي او هغه به پر دوی راشي. د دې پر خلاف کوم خلکو چې ایمان راوړی دی او نیک عملونه یې کړي دي هغوی به د جنت په باغچو کې وي. هغوی چې هر څه وغواړي د خپل پروردګار په وړاندې به یې ومومي. همدغه لوی فضل دی. ذلك الذي يبشر الله عباده الذين آمنوا وعملوا الصالحات قل لا أسألكم عليه أجرا إلا المودة في القربى ومن يقترف حسنة نزد له فيها حسنا إن الله غفور شكور. دغه هغه شی چې الله د هغه زیره خپل هغه بندگانو ته ورکوي چې هغوی ایمان راوړ او نیک عملونه یې وکړل. ای پیغمبره دوی ته وایي چې زه په دغه کار باندې له تاسو نه د څو جوړې غوښتونکی نه یم. البته د خپلوي مینه ارومرو غواړم. څوک چې د نیکۍ ګټه وکړي موږ به د هغه لپاره په هغې نیکۍ کې ښهوالی زیات کړو. بېشکه الله ښه بخښونکی او قدردان دی. أم يقولون افترى على الله كذبا فإن يشاء الله يختم على قلبك ويمحو الله الباطل ويحق الحق بكلماته
إنه عليم بذات الصدور. آیا دوی وایي چې دغه سړی پر الله باندې د دروغ بهتان تړلی دی؟ که الله وغواړي نو ستاسې په زړونو به مهر ووهي، هغه باطل له منځه وړي او حق په خپلو فرمانونو سره حق ثابتوي. هغه د سینو په پټو رازونو پوهیږي. وهو الذي يقبل التوبة عن عباده ويعفو عن السيئات ويعلم ما تفعلون ويستجيب الذين آمنوا وعملوا الصالحات ويزيدهم من فضله والكافرون لهم عذاب شديد. الله هغه ذات دی چې له خپلو بندګانو څخه توبه قبلوي او له ګناهونو څخه تیریږي. په داسې حال کې چې ستاسې ټولې کړنې هغه ته معلومې دي. هغه د ایمان راوړونکو او د نیک عمل کوونکو خلکو توبه قبلوي او په خپل فضل سره هغو ته لا زیات ورکوي. پاتې شول منکران نو د هغو لپاره دردناکه سزا ده. ولو بسط الله الرزق لعباده لبغوا في الأرض ولكن ينزل بقدر ما يشاء إنه بعباده خبير بصير. که الله خپل ټولو بندگانو ته پراخ روزي ورکړی وای نو هغوی به په ځمکه کې د سرکشي طوفان برپا کړی، خو هغه په یو حساب سره چې څومره غواړي نازلوي. په باوري ډول هغه له خپلو بندگانو نه با خبر دی او هغوی ویني. وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فما ذات دی چې د خلکو له ناامید کېدو نه وروسته باران وروي او خپل رحمت خوروي او هماغه د ستاینې وړ سرپرست دی. ومن آياته خلق السماوات والأرض وما بث فيهما من دابة وهو على جمعهم إذا يشاء قدير. د هغه نښانو څخه د دغه ځمکې او اسمانونو پیدایښت او دغه ساکاک مخلوقات چې هغه په دواړو ځایونو کې خپاره کړي دي، هغه چې کله وغواړي دوی راغونډولی شي. وما أصابكم من مصيبة فبما كسبت أيديكم ويعفو عن كثير. پر تاسو چې هر مصیبت راغلی دی ستاسو د خپلو لاسونو له ګټې نه راغلی دی او له ډېرو ګناهونو څخه الله همداسې تیریږي. وما أنتم بمعجزين في الأرض وما لكم من دون الله من ولي ولا نصير. تاسو په ځمکه کې د خپل خدای بې وسې کوونکي نه یې او د الله په مقابل کې تاسو کوم ملاتړ او مرستندوی نه لرئ. ومن آياته الجوار في البحر كالأعلام. د هغه له نښانو څخه دغه بیړۍ دي چې په سمندرونو کې د غرونو په شان ښکارېږي. إن يشأ يسكن الريح فيظللن رواكد على ظهره إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور. الله کو غواړي باد بغلی کړي او دوی به د سمندر پر شا ټپ ولاړ پاتې شي. په دې کې سترې نښانې دي د هر هغه چا لپاره چې خورا زیات صبر کوونکی او شکر کوونکی وي. أو يوبقهن بما كسبوا ويعفو عن كثير ويعلم الذين يجادلون في آياتنا ما لهم من محيص. یا پر هغو کې د سپریدونکو له ډیرو ګناهونو څخه په تیریدو د هغو د یو څو عملونو په مجازات کې هغه ډوبه کړي او په هغه وخت کې به زموږ په آیاتونو کې جګړه کوونکو ته معلومه شي چې د هغو لپاره د پناه کوم ځای نشته. فما أوتيتم من شيء فمتاع الحياة الدنيا وما عند الله خير وأبقى للذين آمنوا وعلى ربهم يتوكلون.
تاسو ته چې هر څه درکړی شوی دی هغه محض د دنیا د څو ورځني ژوندانه متاع ده او چې له الله سره دی هغه غوره هم دی او دوامدار هم هغه د هغو خلکو لپاره دی چې ایمان راوړی دی او پر خپل پروردګار توکل کوي. والذين يجتنبون كبائر الإثم والفواحش وإذا ما غضبوا هم يغفرون. هغه کسان چې له لوی ګناهونو او د بے حیايي له چارو څخه ډډه کوي او که په غصه شي نو عفو کوي. والذين استجابوا لربهم وأقاموا الصلاة وأمرهم شورى بينهم ومما رزقناهم ينفقون. هغه کسان چې د خپل پروردګار حکم مني لمونځ قایموي خپل چارې په خپل منځي مشورې سره سرته رسوي مونږ چې هر څه روزي هغه ته ورکړې ده له هغې نه د خدای په لار کې لګښت کوي. والذين إذا أصابهم البغي هم ينتصرون. او کله چې پر هغه باندې تیرای کیږي نو د هغه مقابله کوي. وجزاء سيئة سيئة مثلها فمن عفا وأصلح فأجره على الله إنه لا يحب الظالمين. د بدی بدلا همغه سی بدی ده بیا څوک چې عفو وکړي او اصلاح وکړي د هغه اجر پر الله ده الله ظالمان نه خوښوي. ولمن انتصر بعد ظلمه فأولئك ما عليهم من سبيل. او کوم کسان چې پر هغه باندې له ظلم کېدون او وروسته غچ واخلي هغه نشي پړ کېدلای. إنما السبيل على الذين يظلمون الناس ويبغون في الأرض بغير الحق أولئك لهم عذاب أليم. د پرې وړ خو هغه کسان دي چې پر نورو ظلم کوي او په ځمکه کې په ناحقه تیری کوي د دغه راز خلکو لپاره دردناک عذاب دی. ولمن صبر وغفر إن ذلك لمن عزم الأمور. البته څوک چې له صبر نه کار واخلي او بخنه وکړي نو دا چار چلند ډیر د ټینګو او غوره چارو څخه دی. ومن يضلل الله فما له من ولي من بعده وترى الظالمين لما رأوا العذاب يقولون هل إلى مرد من سبيل. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي الله نه ورسته هیڅ څوک د هغه متوجه کوونکی خواخوږی نشته. ته به وینې چې دغه ظالمان چې کله د خدای عذاب وګوري نو به وایي آیا اوس د بیرته ستنېدو لپاره کومه لاره شته؟ وتراهم يعرضون عليها خاشعين من الذل ينظرون من طرف خفي وقال الذين آمنوا إن الخاسرين الذين خسروا أنفسهم وأهليهم يوم القيامة ألا إن الظالمين في عذاب مقيم. او ته به وینې چې دوی کله دوزخ ته راوستل شي نو خواري وهلي سر کوجې به روان وي او هغه ته به د نظر په اړولو د سترګو په کنجونو سره غلي غلي ګوري. په هغه وخت کې به هغه کسان چې ایمان راوړی وایي چې په رښتیا سره اصلي زیانمن هغه کسان دي چې هغوی د قیامت په نننۍ ورځ کې خپل ځانونه او خپل اړوند کسان په زیان کې واچول. خبردار اوسئ ظالمان به په همیشني عذاب کې وي. وما كان لهم من أولياء ينصرونهم من دون الله ومن يضلل الله فما له من سبيل. او د هغو به هیڅ ملاتړ کوونکي او سرپرستان نه وي چې د الله په مقابل کې د هغو مرستې ته راشي. الله چې څوک په گمراهۍ کې وغورځوي د هغه لپاره د ژغورنې څه لار نشته.
استجيبوا لربكم من قبل أن يأتي يوم لا مرد له من الله ما لكم من ملجأ يومئذ وما لكم من نكير. ومنی د خپل پروردگار خبره مخکې لدی چې هغه ورځ راشي چې د هغې د مخنیوي هیڅ صورت الله لخوا څخه نشته. په هغه ورځ به ستاسو د پناه کوم ځای نه وي او نه به څوک ستاسو د حال د بدلولو هڅه کوونکی وي. فإن أعرضوا فما أرسلناك عليهم حفيظا إن عليك إلا البلاغ وإنا إذا أذقنا الإنسان منا رحمة فرح بها وإن تصبهم سيئة بما قدمت أيديهم فإن الإنسان كفور. اوس که دوی مخاړوي نو ای پیغمبره مون خو ته پر دوی د ساتن دوی په توګه نه لېږلی. پر تا خو صرف د خبرې یعنی د پیغام رسولو مسؤلیت دی. د انسان دا حال دی چې کله موږ ور باندې د خپل رحمت خوند څکو نو په دې خوښیږي او که د خپل لاسونو کړي چې سرته رسولي د کوم مصیبت په بڼه کې پر دې راوړو نو ډېر ناشکر کیږي. لله ملك السماوات والأرض يخلق ما يشاء يهب لمن يشاء إناثا ويهب لمن يشاء الذكور أو يزوجهم ذكرانا وإناثا ويجعل من يشاء عقيما إنه عليم قدير. الله د زمکې او اسمانونو د پاچاهۍ مالک دی. څه چې غواړي پیدا کوي. چاته چې خوښ شي نجونې ورکوي، چاته چې خوښ شي هلکان ورکوي، چاته چې خوښ شي هلکان او نجونې ګډ وډ ورکوي او چاته چې خوښ شي شنډوي. هغه ته هر څه معلوم دی او په هر څه قادر دی. وما كان لبشر أن يكلمه الله إلا وحيا أو من وراء حجاب أو يرسل رسولا فيوحي بإذنه ما يشاء إنه علي حكيم. هیڅ بشر دا مقام نه لري چې الله له هغه سره مخامخ خبري وکړي یا خود هغه خبرې په وحی یعنی اشاری سره وي یا د پردې تر شا یا کوم پیغام راوړونکی یعنی پرختلیږي او هغه د هغه په حکم سره هر څه چې هغه غواړي وحی کوي. هغه لوړ او د حکمت خاوند دی. وكذلك أوحينا إليك روحا من أمرنا ما كنت تدري ما الكتاب ولا الإيمان ولكن جعلناه نورا نهدي به من نشاء من عبادنا وإنك لتهدي إلى صراط مستقيم صراط الله الذي له ما في السماوات وما في الأرض ألا إلى الله تصير الأمور. او په همدې ډول ای محمد مونږ یو روح یعنی قرآن ته وحی کړی دی. ته هیڅ نه پوهېدل چې کتاب څه وي او ایمان څه وي خو هغه قرآن مونږ یې ورنا وګرځوله چې په هغې سره مونږ له خپلو بندګانو نه چې چاته مو خوښه شي لار ښیو. په یقیني ډول ته د سمې لارې لوري ته رهبري کوي د هغه خدای د لارې لوري ته چې د ځمکې او اسمانونو هر شي مالک دی. خبردار اوسئ ټولې چارې د الله خواته ورګرځي. د زخرف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 43مه سوره ده په مکې معظمه کې را نازله شوې ده. 9 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې له لومړي آیت څخه اورئ. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډېر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم والکتاب المبین إنا
لعلكم تعقلون حامیم قسم دی په څرګند کتاب بشک مونږه هغه عربي قرآن ګرځولای دی کېدای شي چې تاسې ورباندې وپوهیږئ وإنه في أم الكتاب لدينا لعلي حكيم او دا په حقیقت کې په ام الكتاب یعنی لوح محفوظ کې ثبت دی زمون په وړاندې د لوړې مرتبه خاوند او له حکمت ډک کتاب أفنضرب عنكم الذكر صفحا أن كنتم قوما مسرفين نو آیا موږ له تاسو نه په بیزاریدو سره تاسو ته د نصیحت د دغه درس یعنی قرآن لیږل صرف په دې خاطر پرېږدو چې تاسو له حد تیر شوي خلک یاست وكم أرسلنا من نبي في الأولين او څومره پیغمبران مو په پخوانیو قومونو کې استولیو وما يأتيهم من نبي إلا كانوا به يستهزئون هیڅ کله داسې نه ده شوی چې کوم پیغمبر هغو ته راغلی وي او هغوی په هغه پورې مسخري نه وي کړي فأهلكنا أشد منهم بطشا ومضى مثل الأولين نو کوم خلک چې له دوی نه ډیر زیات زورور وو موږ هغوی هلاک کړل د مخکنیو قومونو مثالونه تیر شوي دي ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن خلقهن العزيز العليم الذي جعل لكم الأرض مهدا وجعل لكم فيها سبلا لعلكم تهتدون کله دوی نه پوښتنه وکړي چې زمکه او اسمانونه چا پیدا کړی دي نو دوی به په خپل وایي چې دا همغه برلاسي په هر څه په ذات پیدا کړی دي همغه ذات چې ستاسو لپاره دغه زمکه زنګو ګرځوله او په دې کې ستاسو لپاره لارې جوړې کړې ترڅو چې تاسو د خپل منزل مقصود لار وموندلای شئ والذي نزل من السماء ماء بقدر فأنشرنا به بلدة ميتا كذلك تخرجون هغه ذات چې په یو خاص اندازه کې له اسمانه اوبونه نازل کړي او د هغو په وسیله ممړه ځمکه راژوندۍ کړه په همدې ډول به یوه ورځ تاسې له ځمکې نه یعنې په قیامت کې له قبرونو څخه راویستل شئ والذي خلق الأزواج كلها وجعل لكم من الفلك والأنعام ما تركبون لتستووا على ظهوره ثم تذكروا نعمة ربكم إذا استويتم عليه وتقولوا سبحان الذي سخر لنا هذا وما كنا له مقرنين وإنا إلى ربنا لمنقلبون ما غزاد چې دغه ټولي جوړې پیدا کړې او ستاسو لپاره د بیړیو او څارویو سپرلۍ پیدا کړې ترڅو چې تاسو د هغو په شاس پاره شئ او کله چې پر هغو کېنئ نو د خپل پروردګار احسان یاد کړئ او وایي چې پاک دی هغه ذات چې زموږ لپاره دغه شیان مسخر کړل کنه مونږ تر کنټرول لاندې د هغو د راوستلو وس نه درلود او یو ورځ د خپل پروردګار خواته زموږ ګرځېدل دي وجعلوا له من عباده جزءا إن الإنسان لكفور مبين او دوی د هغه بندگانو څخه ځینې د هغه جزء ګرځول یعنی ویلي ملائکه د الله لونی دي حقیقت دا دی چې انسان ښکارا احسان هیرونکی دی أم اتخذ مما يخلق بنات وأصفاكم بالبنين آیا الله لخپل مخلوق نه د ځان لپاره لونی غوړه کړی او تاسو په ځامنو سره سرلوړی کړی وإذا بشر أحدهم بما ضرب للرحمن مثلا ظل وجهه مسودا وهو كظيم او حال دا د کوم اولاد چې دوی رحمان خدای ته منسوبوي
د هغه د زیږیدنې زیری چې کله په خپل له دوی نه یو چاته ورکول کیږي نو مخې له ډیره غمه تور راوړي. أَوَمَنْ يُنَشَّأُ فِي الْحِلْيَةِ وَهُوَ فِي الْخِصَامِ غَيْرُ مُبِينٍ. آیا د الله په برخه هغه اولاد ورسید چې په غاڼو کې پالنه کیږي او په خبرو او استدلال کې خپل مدعا په پوره ډول ښکارا کولای هم نشي. وَجَعَلُوا الْمَلَائِكَةَ الَّذِينَ هُمْ عِبَادُ الرَّحْمَنِ إِنَاثًا أَشَهِدُوا خَلْقَهُمْ سَتُكْتَبُ شَهَادَتُهُمْ وَيُسْأَلُونَ. دوی ملائکه چې د رحمان خدای خاص بندگان دي خځې وګڼلې. آیا دوی د هغو د جسم ساخت لیدلی دی؟ د دوی شاهدی به ولیکل شي او دوی به د هغې په باب وپوښتل شي. وقالوا لو شاء الرحمن ما عبدناهم ما لهم بذلك من علم إن هم إلا يخرصون. دوی وایي که رحمان خدای غوښتلی چې موږ د هغو عبادت نکړو نو موږ به هیڅکله د هغو عبادت نه وو کړی. دوی د هغې معاملې پر حقیقت باندې هیڅ نه پوهیږي، محض اټکلونه کوي. أم آتيناهم كتابا من قبله فهم به مستمسكون. آیا موږ له دې نه مخکې دوی ته کوم کتاب ورکړی وو چې دوی له ځانه سره د پرېښتو د پرستش لپاره د هغه کوم سند ولري؟ بل قالوا إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مهتدون. نه بلکې دوی وایي چې موږ خپل پلار نیکه پر یوې کړنلارې یعنی دین باندې موندلی دي، د همغو پر قدمونو باندې روان یو. وكذلك ما أرسلنا من قبلك في قرية من نذير إلا قال مترفوها إنا وجدنا آباءنا على أمة وإنا على آثارهم مقتدون. په همدې ډول له تا نه مخکې چې هر کلي ته مونږ کوم ویرونکی ولیږه د هغه هوسا شتمنو خلکو همدا ویل چې مونږ خپل پلار نیکه پر یوه کړنلاره باندې موندلی دي او مونږ د همغوی د قدمونو پیروي کوو. قال أولو جئتكم بأهدى مما وجدتم عليه آباءكم قالوا إنا بما أرسلتم به كافرون. هر پیغمبر له هغونه پوښتنه وکړه آیا تاسو به پر همغه وایرانه ځای چې پر هغه باندې تاسو خپل پلار نیکه موندلی دي اگر که زله هغه لارې نه ډیره صحیح لار تاسو ته دروخم. وی ټول پیغمبرانو ته هم دغه جواب ورکړ چې د کوم دین خواته د بلنې لپاره چې تاسو لېږل شوی مونږ په هغه باندې کافران. فانتقمنا منهم فانظر كيف كان عاقبة المكذبين. په پای کې مونږ له هغونه غچ واخیست او وګوره چې د دروغو غنونکو عاقبت څه شو. وإذ قال إبراهيم لأبيه وقومه إنني براء مما تعبدون إلا الذي فطرني فإنه سيهدين. یاد کړه هغه وخت چې ابراهیم خپل پلار او خپل قوم ته ویلی و چې تاسو چې د کوم شیانو بندگی کوئ زما له هغو سره هیڅ اړیکه نشته. زما اړیکه یوازې له هغه ذات سره ده چې زه پیدا کړم همغه به ما ته لارښوونه وکړي. وجعلها كلمة باقية في عقبه لعلهم يرجعون. او ابراهیم هم دغه یوازې د خدای عبادت کلمه له ځان نه وروسته په خپل اولاد کې پرېښودله تر څو چې هغوی د دې لوري ته رجوع وکړي. بل متعت هؤلاء وآباءهم حتى جاءهم الحق ورسول مبين. د دې لپاره هم چې کله دغه خلکو د نورو په بندګۍ لاس پورې کړ نو ما دوی لمنځه یو نه وړل بلکې ما دوی او د دوی پلار نیکه ته دنیوي متاع ورکړه
تر دې پورې چې دوی ته حق دین او څرګند بیانونکی پیغمبر راغی. ولما جاءهم الحق قالوا هذا سحر وإنا به كافرون. خو کله چې دوی ته هغه حق دین راغی نو دوی وویل چې دا خو کوډي دي او موږ د دې له منلو نه انکار کوو. وقالوا لولا نزل هذا القرآن على رجل من القريتين عظيم. وای دغه قرآن د دوه ښارونو له لویو سړیو نه پر یو چا باندې ولې نازل نه کړای شو؟ أهم يقسمون رحمة ربك نحن قسمنا بينهم معيشتهم في الحياة الدنيا ورفعنا بعضهم فوق بعض درجات ليتخذ بعضهم بعضا سخريا ورحمة ربك خير مما يجمعون. آیا ستا د رب د رحمت ویشل دوی کوي؟ د دوی د دنیوي ژوندانه تیرول وسایل خو مونږ د دوی په منځ کې ویشلي دي او د دوی ځینو ته پر ځینو نورو باندې په درجو سره پورته والی مونږ ورکړی دی تر څو چې دوی یو بل استخدام کړي او ستا د رب رحمت له هغې شتمنۍ نه زیات قیمتي دی چې دوی یې راغونډوي. ولولا أن يكون الناس أمة واحدة لجعلنا لمن يكفر بالرحمن لبيوتهم سقفا من فضة ومعارج عليها يظهرون ولبيوتهم أبوابا وسررا عليها يتكئون وزخرفا وإن كل ذلك لما متاع الحياة الدنيا والآخرة عند ربك للمتقين. او کدا نوای چې ټول خلق به د مال او شتمنۍ په شوق د یوې کړنداري شي او کفر او فساد خواته به مخ واړوي نو مونږ به پر رحمان خدای باندې د کافر کیدونکو د کورونو چتونه او د هغوی زینې چې هغوی ور باندې بامونو ته خيږي او د هغوی دروازې او د هغوی تختونه چې هغوی ور باندې تکي وهونکي کینی ټول د سپینو زرو ګرځولیو. دا خو محض د دنیوي ژوندانه متاع ده او آخرت ستا د پروردگار په وړاندې صرف د تقوا دارو خلکو لپاره ده. ومن يعش عن ذكر الرحمن نقيض له شيطانا فهو له قرين. څوک چې د رحمان خدای له ذکر نه ځان په غفلت کې اچوي مونږ پر هغه باندې یو شیطان مسلط او هغه ملګری کیږي. وإنهم ليصدونهم عن السبيل ويحسبون أنهم مهتدون. دا شیطانان دغه خلک پر سم لار باندې لټلو څخه منع کوي او هغوی له ځان سره د ګمان کوي چې مونږ سم روان یو. حتى إذا جاءنا قال يا ليت بيني وبينك بعد المشرقين فبئس القرين. په پای کې چې کله دغه انسان زموږ حضور ته راشي نو خپل شیطان ته به وایي کاش کې زما او ستا ترمنځ د ختیځ او لویدیځ لرې والی وای تو خو ډیر بد ملګری شوې. ولن ينفعكم اليوم إذ ظلمتم أنكم في العذاب مشتركون. په هغه وخت کې به دوی ته وویل شي چې کله چې تاسو ظلم کړی دی نو نن تاسو لپاره دا خبره هیڅ ګټوره نه ده چې تاسو او تاسو شیطانان په عذاب کې یو ځای. أفأنت تسمع الصم أو تهدي العمي ومن كان في ضلال مبين. نو آیا ای پیغمبره ته به کانو واوروي یا بړندو ته او په څرګند گمراهۍ کې غورځېدلو خلکو ته لار وخی؟ فإما نذهبن بك فإنا منهم منتقمون أو نرينك الذي وعدناهم فإنا عليهم مقتدرون. نو یا بداوی چې تا به مونږ دوی له عذاب نه مخکې وفات کړو
نو موږ بل دوی نه په آخرت کې غچ واخلو او یا دا چې په تاب موږ وګورو د دوی هغه عذاب چې دوی سره مو وعده کړی نو موږ پر دوی برلاسي فاستمسك بالذي أوحي إليك إنك على صراط مستقيم ته په هر حال هغه کتاب ټینګ ونیسه چې د وحي په وسیله تاته لېږل شوی دی په یقیني ډول ته پر سمه لاره وإنه لذكر لك ولقومك وسوف تسألون حقیقت دا دی چې دغه کتاب قرآن ستا لپاره او ستا د قوم لپاره یو ډیر لوی پند دی او ډیر ژر به له تاسې څخه د ده په باب پوښتنه وکړای شي واسأل من أرسلنا من قبلك من رسلنا أجعلنا من دون الرحمن آلهة يعبدون لتانه مخکې چې موږ څومره پیغمبران لیږلي وو له هغو ټولو نه پوښتنه وکړه آیا موږ له رحمان خدای نه پرته نور خدایان هم د خلکو معبودان ګرځولي وو چې د هغو بندګي وشي د الزخرف مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 43مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 9 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې له 40 آیات څخه اوري ولقد أرسلنا موسى بآياتنا إلى فرعون وملئه فقال إني رسول رب العالمين مون موسی له خپل نښانو سره فرعون او د هغه د سلطنت اراکینو ته ولېږه او هغه ورغه ویل چې زه د عالمانو د پروردګار پیغمبر یم فلما جاءهم بآياتنا إذا هم منها يضحكون بیا کله چې هغه زموږ نښانې هغو ته وړاندې کړې نو هغوی ورباندې وخندل وما نريهم من آية إلا هي أكبر من أختها وأخذناهم بالعذاب لعلهم يرجعون مونږ د یوې له پاسه یوه داسې نښانه هغوی ته ښودله چې له مخکنۍ نه به لا زیاته لویه وه او مونږ هغوی بیا په عذاب کې راګیر کړل تر څو چې هغوی له خپل چارچلن نه راوګرځي وقالوا يا أيها الساحر ادع لنا ربك بما عهد عندك إننا لمهتدون فلما كشفنا عنهم العذاب إذا هم ينكثون د هر عذاب په وخت کې به هغوی ویل ای کوډګره د خپل پروردګار له خوا چې کوم منصب در په برخه شوی دی د هغه پر اساس زموږ لپاره له هغه نه دعا وکړه موږ به مرو پر سمه لار برابر شو او څنګه به چې موږ له هغو نه عذاب استکاو هغوی به له خپل خبرې نه اوختل ونادى فرعون في قومه قال يا قوم أليس لي ملك مصر وهذه الأنهار تجري من تحتي أفلا تبصرون یو ورځ فرعون د خپل قوم په منځ کې په لوړ غږ وویل ای خلکو د مصر پاچاهي زما نه ده او دغه ویالې زما تر ماڼۍ لاندې نه بهیږي آیا تاسې نه وینئ أم أنا خير من هذا الذي هو مهين ولا يكاد يبين زخیم که دغه سړی چې ذلیل او حقیر دی او خپل خبره هم څرګنده نشي بیانولای فلولا ألقي عليه أسورة من ذهب أو جاء معه الملائكة مقترنين که رښتیا ویونکی دی ولې پر ده باندې د سرو زرو بنګړي راښکته نشول یا له هغه سره پرښتې پیوسته صف تړلې رانغلې فاستخف قومه فأطاعوه إنهم كانوا قوما فاسقين هغه خپل قوم سپک وګاڼه او هغوی د هغه اطاعت وکړ په حقیقت کې هغوی فاسقان خلک فلما آسفونا انتقمنا منهم فأغرقناهم أجمعين فجعلناهم سلفا ومثلا للآخرين
په پای کې چې کله هغوی مونږ په غوسه کړو نو مونږ له هغو نه غچ واخیست او هغوی مو ټول یو ځای غرق کړل او د وروستیو نسلونو لپاره مو د پخوانیو یوه کیسه او د پند اخیستلو وړ نمونه وګرځول. ولما ضرب ابن مريم مثلا إذا قومك منه يصدون وقالوا أآلهتنا خير أم هو ما ضربوه لك إلا جدلا بل هم قوم خصمون. او د عیسی د مریم زوی د مثال وړاندې کولو سره سم ستاد قوم خلکو پر هغه باندې شور زوګ جوړ کړ او وی ویل چې زموږ معبودان خېدي او که هغه دغه مثال هغوی ته محض د خبرو اړولو لپاره وړاندې کړی دی. حقیقت دا دی چې دوی جګړه مار خلک دي. إن هو إلا عبد أنعمنا عليه وجعلناه مثلا لبني إسرائيل. دغه عیسی له دې پرته بل څه نو یو بنده و چې موږ ورباندې پیرزوینه وکړه او د بني اسرائیل لپاره مو د خپل قدرت یوه نمونه وګرځاو. ولو نشاء لجعلنا منكم ملائكة في الأرض يخلفون. کوم غوښتي وای نو له تاسو نه به مو پرښتې پیدا کړې وي چې په ځمکه کې ستاسو جانشینان وای. وإنه لعلم للساعة فلا تمترن بها واتبعون هذا صراط مستقيم. او هغه یعنی عیسی په اصل کې د قیامت یوه نښانه ده نو تاسو په هغه کې شک مکوئ او زما خبره ومنئ همدغه سمه سیخه لاره ده. ولا يصدنكم الشيطان إنه لكم عدو مبين. داسې د نوي چې شیطان تاسو سمې لارې نه واړوي چې هغه ستاسو ښکاره دښمن دی. ولما جاء عيسى بالبينات قال قد جئتكم بالحكمة ولأبين لكم بعض الذي تختلفون فيه فاتقوا الله وأطيعون. او کله چې عیسی له څرګندو نښانو سره راغلی و نو هغه ویلي و چې زه تاسو ته له حکمت سره راغلی یم او د دې لپاره راغلی یم چې تاسو ته د دین او هغو خبرو حقیقت ښکاره کړم چې په هغو کې تاسو اختلاف کوئ. په دې اساس تاسو له الله نه وویریږئ او زما اطاعت وکړئ. إن الله هو ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم. حقیقت دا دی چې همغه الله زما پروردگار هم دی او ستاسو پروردگار هم. تاسو د همغه عبادت وکړئ همدغه سم سیخه لاره ده. فاختلف الأحزاب من بينهم فويل للذين ظلموا من عذاب يوم أليم. خو د هغه له دغې روښانو ښوونو سره ډلو په خپلو منځو کې اختلاف وکړ نو تباهي ده د هغو خلکو لپاره چې هغوی ظلم وکړ د یوې دردناکې ورځې له عذاب نه. هل ينظرون إلا الساعة أن تأتيهم بغتة وهم لا يشعرون. آیا دوی اوس فقط د همدغه شي منتظر دي چې په ناڅاپي ډول پر دوی قیامت راشي او دوی خبره هم نه وي؟ الأخلاء يومئذ بعضهم لبعض عدو إلا المتقين. کله چې هغه ورځ راشي نو له تقوادارو خلکو پرته نور ټول دوستان به یو د بل دښمنان شي. يا عباد لا خوف عليكم اليوم ولا أنتم تحزنون الذين آمنوا بآياتنا وكانوا مسلمين ادخلوا الجنة أنتم وأزواجكم تحبرون.
په هغه ورځ به هغو خلکو ته چې زمون پر آیاتونه ایمان راوړی وو او امر منونکي وو ویل شي چې ای زما بندگانو نن ستاسو لپاره څه ویره نشته او نه به در باندې څه غم راشي نن وځي جنت ته تاسو او ستاسو میرمنې تاسو به خوشاله کړئ شي يطاف عليهم بصحاف من ذهب وأكواب وفيها ما تشتهيه الأنفس وتلذ الأعين وأنتم فيها خالدون د هغو په مخ کې به د سرو زرو ګلاسونه او جامونه ګرځول کیږي او هر زړه خوښونکی او سترګې خوښونکی شی به هلته موجود وي دوی ته به وویل شي تاسو به اوس دلته د تل لپاره اوسېږئ وتلك الجنة التي أورثتموها بما كنتم تعملون تاسو دغه جنت وارثان د خپل هغو کړو له عمله ګرځېدلې چې په دنیا کې مو کول لكم فيها فاكهة كثيرة منها تأكلون ستاسو لپاره دلته پریمانه کې غوړه میوې شته چې تاسو به خورئ إن المجرمين في عذاب جهنم خالدون لا يفتر عنهم وهم فيه مبلسون پاتش والمجرمان نو هغوی به د تل لپاره د دوزخ په عذاب کې اخته وي هیڅ کله به په عذاب کې کمواله نه راوستل کیږي او په هغه کې به هغوی ناهیلي پراته وي وما ظلمناهم ولكن كانوا هم الظالمين پر هغو موږ ظلم نه دی کړی بلکې هغوی خپل پر خپل ځان ظلم وکړ ونادوا يا مالك ليقض علينا ربك قال إنكم ماكثون هغوی به غږ وکړي ای د دوزخ مالکه یعنی خازنه کستا پروردگار زمون کار پای ته ورسوي یعنی د مرګ حکم وکړي نو خده هغه به جواب ورکړي تاسو به همداسې اوسئ لقد جئناكم بالحق ولكن أكثركم للحق كارهون مون تاسو ته له حق سره راغلیو خو له تاسو نه د زیاترو حق بدی سید أم أبرموا أمرا فإنا مبرمون ایا دوی د څه اقدام کولو پریکړه کړې ده خنو مونږ هم بیا دی فیصله صادرون کیو أم يحسبون أننا لا نسمع سرهم ونجواهم بلى ورسلنا لديهم يكتبون ایا دوی دا غنل د چې مونږ د دوی رازونه او پټه خبرې نه اورو مونږ هر څه اورو او زمونږ پرېختي له دوی سره دي د دوی د کړو او خبرو لیکنه کوي قل إن كان للرحمن ولد فأنا أول العابدين سبحان رب السماوات والأرض رب العرش عما يصفون دوی ته وایه که پرېختي سره د رحمان خدای ته اولاد وای نو تر ټولو مخکې عبادت کوونکی به زو پاک دی د اسمانونو او زمکه فرمان روا د عرش څښتن له هغو ټولو خبرو چې دوی هغه ته منسوبوي فذرهم يخوضوا ويلعبوا حتى يلاقوا يومهم الذي يوعدون خدا دوی په خپل باطلو مفکورو کې غارق او په خپل لوبه کې لالهاند پرېږده تر دې پورې چې دوی خپل هغه ورځ وګوري چې دوی ترنه ویرول کیږي وهو الذي في السماء إله وفي الأرض إله وهو الحكيم العليم همغه ایکی یو په اسمان کې هم خدای دی او په ځمکه کې هم خدای دی او همغه د حکمت څښتن او په هر څه پوه دی وتبارك الذي له ملك السماوات والأرض وما بينهما وعنده علم الساعة وإليه ترجعون
ډېر لوړ او لوی دی هغه ذات چې د هغه په واک کې د ځمکې او اسمانونو او هر هغه شی پاچاهي ده چې د ځمکې او اسمان په منځ کې دي او همغه ته د قیامت ساعت معلوم ده او د همغه لوري ته تاسو ټول ورګرځول کیدونکي. ولا يملك الذين يدعون من دونه الشفاعة إلا من شهد بالحق وهم يعلمون. له هغه پرته چې دوی کوم نور بولی هغوی د کوم شفاعت واک نه لري مګر دا چې څوک د علم پر اساس د حق شاهدی وایي. ولئن سألتهم من خلقهم ليقولن الله فأنا يؤفكون. وقيله يا رب إن هؤلاء قوم لا يؤمنون. او کتل دوی نه پوښتنه وکړي چې دوی چا پیدا کړی دي نو دوی به په خپل وایي چې الله. نو لکوم لوري دوی غولول کیږي. قسم دی د پیغمبر په دې قول چې اے رب دا هغه خلق دي چې نه مني. فاصفح عنهم وقل سلام فسوف يعلمون. خنو اے پیغمبر دوی ته عفو وکړه او وایي چې سلام دی تاسو ته ډیر ژر به دوی ته معلومه شي. د الدخان مبارکه سوره چې د قران عظیم شان 43مه سوره ده په مکی معظمه کې را نازله شوې ده. 950 مبارک آیاتونه لري. تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري. بسم الله الرحمن الرحیم. د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی. حمیم والكتاب المبين إنا أنزلناه في ليلة مباركة إنا كنا منذرين. حمیم قسم دی پر دغه څرګند کتاب چې مونږ دا په یو ډیره برکتناک او غوره شپه کې نازل کړی دی ځکه چې مونږ د خلکو د ویرولو اراده درلودله. فيها يفرق كل أمر حكيم أمرا من عندنا إنا كنا مرسلين رحمة من ربك إنه هو السميع العليم. دا هغه شپه چې په هغه کې د هرې معاملې پر حکمت ولاړه فیصله زموږ په امر صادریږي. مونږ د یو پیغمبر لیږونکي وو ستاسو د پروردګار د رحمت په توګه په باوري ډول همغه د هر څه اوریدونکی او په هر څه پوهیدونکی دی. رب السماوات والأرض وما بينهما إن كنتم موقنين. د اسمانونو او زمکه پروردگار او د هر هغه شی پروردگار چې د اسمان او زمکه په منځ کې دی که تاسو پر اختیار باور کوونکی. لا إله إلا هو يحيي ويميت ربكم ورب آبائكم الأولين. له هغه پرته هیڅ معبود نشته. همغه ژوند ورکوي او همغه مرګ ورکوي. ستاسو پروردگار او ستاسو د هغو ډمبنیو پروردگار چې مخکې تیر شوی دی. بل هم في شك يلعبون. خو په واقع کې د دوی باور نشته بلکې دوی په خپل شک کې لویدلي دي او په لوبه کې لګیا دي. فارتقب يوم تأتي السماء بدخان مبين يغشى الناس هذا عذاب أليم. کانو انتظار وکړه د هغې ورځې چې د اسمان غاړې ته یو څرګند لوګی ښکاره شي او هغه پر خلکو باندې خپور شي. دغه د دردناک سزا. ربنا اكشف عنا العذاب إنا مؤمنون. اوس وایي چې پروردګاره له موږ څخه دغه عذاب ایسته کړه مونږ ایمان راوړو. أنا
لهم الذكرى وقد جاءهم رسول مبين ثم تولوا عنه وقالوا معلم مجنون. د دوی غفلت چیرته استکیږي؟ د دوی حال خدا دی چې په ښکارا توګه دوی ته پیغمبر راغی، بیا هم دوی د هغه خواته التفات نه کړ او وی ویل چې دا یو لیونی دی چې خوونه ورته شوې ده. إنا كاشف العذاب قليلا إنكم عائدون. که موږ لږ شانته عذاب ایسته کړو، تاسو به بیا همغه څه وکړئ چې مخکې مو کول. يوم نبطش البطشة الكبرى إنا منتقمون. کوم ورځ چې موږ ستر گزار کوو، هغه ورځ به وي چې کله موږ له تاسو نه غچ اخلو. ولقد فتنا قبلهم قوم فرعون وجاءهم رسول كريم أن أدوا إلي عباد الله إني لكم رسول أمين وأن لا تعلوا على الله إني آتيكم بسلطان مبين. موږ له دې نه مخکې د فرعون قوم په همدې ازموینه کې وغورځاو. هغه ته مو یو عزتمند پیغمبر ولېږه او هغه وویل د الله بندگان ماته وسپارئ، زه ستاسو لپاره یو امانتدار پیغمبر یم. د الله په مقابل کې سرغړاوی مه کوئ، زه تاسو ته د خپل ماموریت څرګند سند وړاندې کوم. وإني عذت بربي وربكم أن ترجمون. او ما د خپل پروردگار او ستاسو پروردگار پناه موندلې ده لدین چې تاسو پر ما یرغل وکړئ. وإن لم تؤمنوا لي فاعتزلون. که تاسو زما خبره نه منئ نو پر ما باندې د لاس پورته کولو نه ډډه وکړئ. فدعا ربه أن هؤلاء قوم مجرمون فأسر بعبادي ليلا إنكم متبعون واترك البحر رهوا إنهم جند مغرقون. په پای کې هغه خپل پروردگار ته دعا وکړه چې دغه خلک یو ګناهکار قوم دی. جواب ورکړ شو خنو د شپې له خوا زما بندگان در سره بوزه، تاسو به د فرعونانو له خوا تعقیب کیږئ او سمندر په خپل حال پرانیسته پرېږده، دغه ټول لښکر غرقېدونکی دی. كم تركوا من جنات وعيون وزروع ومقام كريم ونعمة كانوا فيها فاكهين كذلك وأورثناها قوما آخرين. څومره باغونه، چینی، کښتونه او ځلانده محلونه و چې هغوی پرېښودل، څومره د ژوند وسایل چې هغوی پکې مزې چرچې کولې له هغوی نه وروسته پاتې شول. دا شو د هغو عاقبت او موږ نور خلق د دغو شیانو وارثان وګرځول. فما بكت عليهم السماء والأرض وما كانوا منظرين. نو نه خو پر هغو باندې آسمانو جوړلو نه ځمکې او لږ شانته مهلت هم هغو ته ورنکړل شو. ولقد نجينا بني إسرائيل من العذاب المهين من فرعون إنه كان عاليا من المسرفين. په دې ډول مونږ بني اسرائیل ته ډېر سخت عذاب فرعون څخه نجات ورکړ چې په باوري ډول له حد څخه وختونکو کې ډېر زیات تیری کوونکی و. ولقد اخترناهم على علم على العالمين. او موږ د بني اسرائیل د حالت په پیژندنه هغه ته د نړۍ پر نورو قومونو باندې ترجیح ورکړه. وآتيناهم
من الآيات ما فيه بلاء مبين او هغو ته مداسې نښانې وښودلې چې په هغو کې څرګنده ازموینه وه. إن هؤلاء ليقولون إن هي إلا موتتنا الأولى وما نحن بمنشرين. بشک دوی یعنی قریش وای زمونږ له لومړني مرګ نه پرته نور څه نشته، له هغه وروسته بیا دوهم ځل مونږ را پاڅول کېدونکي نه یو. فأتوا بآبائنا إن كنتم صادقين. که تاسې رښتینی نو زمونږ پلرونه نیکونه راولئ. أهم خير أم قوم تبع والذين من قبلهم أهلكناهم إنهم كانوا مجرمين. دوی خدي که د تبع قوم او له هغونه مخکې کسان مونږ هغوی په همدې اساس تباه کړل چې هغوی مجرمان شوي وو. وما خلقنا السماوات والأرض وما بينهما لاعبين. دغه اسمانونه او ځمکه او د دوی ترمنځ شیان مونږ د لوبو لپاره نه دي پیدا کړي. ما خلقناهما إلا بالحق ولكن أكثرهم لا يعلمون. مونږ دا په حق پیدا کړی دي خو زیاتره خلک په دې نه پوهیږي. إن يوم الفصل ميقاتهم أجمعين يوم لا يغني مولا عن مولا شيئا ولا هم ينصرون إلا من رحم الله إنه هو العزيز الرحيم. د دوی ټولو د پاتولو لپاره ټاکلی وخت د فیصلې ورځ ده. هغه ورځ چې هیڅ یو خواخوږی خپلوان به خپل کوم خواخوږي دوست ته هیڅ په درد دوان نشي او نه به کوم لوري هغو ته څه مرسته ورسیږي پرته له دې چې الله پر چا باندې رحم وکړي. هغه برلاسی او خورا مهربان دی. إن شجرة الزقوم طعام الأثيم كالمهل يغلي في البطون كغلي الحميم خذوه فاعتلوه إلى سواء الجحيم ثم صبوا فوق رأسه من عذاب الحميم ذق إنك أنت العزيز الكريم. د زقوم ونه به د ګناهکارانو خوراک وي، د تیلو د خیرې غوندې په ګېډه کې به داسې ویشیږي لکه خوټېدلې اوبه چې ځوښ وي. اوبه ویل شي دی ونیسئ او په رسوایي سره یې د دوزخ منځ ته راکاږئ او پر سر یې د خوټېدلو اوبو عذاب ور واړوئ. وڅکه د دې خوند وکنه ته ډېر برلاسی عزتمند سړی. إن هذا ما كنتم به تمترون. دا همغه شی دی چې د هغه پر راتلو کې تاسې شک درلود. إن المتقين في مقام أمين في جنات وعيون يلبسون من سندس وإستبرق متقابلين كذلك وزوجناهم بحور عين يدعون فيها بكل فاكهة آمنين. له خدای ویریدونکي خلق به د امن په ځای کې وي، په باغونو او چینو کې د نریو پرلو ورېښمو جامې په تن مخامخ به ناست وي. دا به وي د هغو شان او موږ به سپینې سرې ښایسته آهو چشمې پیغلې هغو ته واده کړو. هلته به هغوی په ډاډې نه هر راز خوندور شیان غواړي. لا يذوقون فيها الموت إلا الموتة الأولى ووقاهم عذاب الجحيم فضلا من ربك ذلك هو الفوز العظيم.
هلته به د مرګ خوند هغوی هیڅ کله ونه څکي فقط په دنیا کې چې کوم مرګ راغی خو راغی او الله به په خپل فضل سره هغوی د دوزخ له عذاب نه وژغوري همدا ستر بریالیتوب ده فإنما يسرناه بلسانك لعلهم يتذكرون فارتقب إنهم مرتقبون ای پیغمبره مونږ دغه قرآن مجید ستا په ژبه اسانه کړی دی ترڅو چې دوی پند واخلي اوس ته هم انتظار کوه دوی هم منتظر دي د اجاسیه مبارکه سوره چې د قرآن عظیم شان 45مه سوره ده په مکه معظمه کې را نازله شوې ده 14 مبارک آیاتونه لري تلاوت او پښتو ترجمه یې لومړی آیت څخه اوري بسم الله الرحمن الرحیم د الله په نوم چې ډیر زیات مهربان پورا رحم لرونکی دی حمیم تنزيل الكتاب من الله العزيز الحكيم حمیم دغه کتاب نازلېدل د الله لخوا دی چې برلاسه او د حکمت څښتن دی إن في السماوات والأرض لآيات للمؤمنين وفي خلقكم وما يبث من دابة آيات لقوم يوقنون حقیقت دا دی چې په اسمانونو او زمکه کې بشمیره نښانې دي د ایمان راوړونکو لپاره او ستاسو په خپل پیدایښت کې او په هغو حیواناتو کې چې الله هغه په زمکه کې خوروي سترې نښانې دي د هغو کسانو لپاره چې باور کوونکي دي واختلاف الليل والنهار وما أنزل الله من السماء من رزق فأحيا به الأرض بعد موتها وتصريف الرياح آيات لقوم يعقلون او د شپې او ورځې په توپیر او بل رنګي کې او په هغه روزي کې چې الله هغه له اسمانه نازلوي بیا د هغې په وسیله مړز مکه راژوندی کوي او د بادونو په ګرځېدو کې ډېرې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې له پوهې څخه کار اخلي تلك آيات الله نتلوها عليك بالحق فبأي حديث بعد الله وآياته يؤمنون دا د الله نښانې دي چې مونږ تا ته په حقه سمې بیانوو خانو الله او د هغه آیاتونو وروسته به بل څه خبره وي چې دوی به پر ایمان راوړي ويل لكل أفاك أثيم يسمع آيات الله تتلى عليه ثم يصر مستكبرا كأن لم يسمعها فبشره بعذاب أليم تباهی ده د هر هغه دروغجن بد عمل انسان لپاره چې د هغه په وړاندې د الله آیاتونه لوستل کیږي او هغه اوري بیا په پوره تکبر سره پر خپل کفر باندې داسې ټینګار کوي چې ګواکې هغه هیڅ نه دی اوریدلی دغه انسان ته د دردناک عذاب زیری واوروه وإذا علم من آياتنا شيئا اتخذها هزوا أولئك لهم عذاب مهين کله چې هغه زموږ له آیاتونو څخه په کومه خبره باندې پوهیږي نو په هغې پورې ټوکې او مسخرې کوي د دغه راز ټولو خلکو لپاره د ذلت عذاب دی من ورائهم جهنم ولا يغني عنهم ما كسبوا شيئا ولا ما اتخذوا من دون الله أولياء ولهم عذاب عظيم د هغو په مخ کې دوزخ دی هر څه چې هغوی په دنیا کې ګټلي دي د هغو نه به هیڅ شی هغو ته په درد نه خوري نه به د هغو هغه سرپرستان د هغو لپاره څه وکړای شي چې هغوی له الله نه پرته هغه خپل سرپرستان نیولي دي د هغو لپاره لوی عذاب دی هذا هدى والذين كفروا بآيات ربهم لهم عذاب من رجز أليم
داغه قرآن لسره تر پایه هدایت دی او د هغو خلکو لپاره د مصیبت دردناک عذاب دی چې هغوی د خپل پروردگار د آیاتونو لمنلو نه انکار وکړ. الله الذي سخر لكم البحر لتجري الفلك فيه بأمره ولتبتغوا من فضله ولعلكم تشكرون. همدا د الله ذات دی چې ستاسو لپاره سمندر رام کړ ترڅو چې د هغه په امر په هغه کې بیړۍ وچلیږي او تاسو د هغه د فضل لټون وکړئ او شکر کوونکي اوسئ. وسخر لكم ما في السماوات وما في الأرض جميعا منه إن في ذلك لآيات لقوم يتفكرون. هغه د ځمکې او اسمانونو ټول شیان ستاسو لپاره مسخر کړل هر څه له خپل لوري نه په دې کې سترې نښانې دي د هغو خلکو لپاره چې غور او فکر کوونکي دي. قل للذين آمنوا يغفروا للذين لا يرجون أيام الله ليجزي قوما بما كانوا يكسبون. ای پیغمبره ایمان راوړونکو ته وایي چې کوم کسان چې د الله له خوا د بدو ورځو د راتللو څخه ویره نه لري د هغوی پر حرکتونو باندې له تېرېدنې څخه کار واخلي ترڅو چې الله په خپله یوې ډلې ته د هغې د کړو بدله ورکړي. من عمل صالحا فلنفسه ومن أساء فعليها ثم إلى ربكم ترجعون. څوک چې ښه عمل وکړي د خپل ځان لپاره به وکړي او څوک چې بدي وکړي هغه به په خپله د هغې نتیجه وګالي بیا ورتلل خو د ټولو د خپل پروردګار خواته دي. ولقد آتينا بني إسرائيل الكتاب والحكم والنبوة ورزقناهم من الطيبات وفضلناهم على العالمين. لدينا مخي بني اسرائيل ته مون کتاب او حکم او نبوت ورکړیو هغه ته مون د ژوند غوړه وسایل ورکړل د ټول نړۍ پر خلکو مو هغه ته فضیلت ورکړ. وآتيناهم بينات من الأمر فما اختلفوا إلا من بعد ما جاءهم العلم بغيا بينهم إن ربك يقضي بينهم يوم القيامة فيما كانوا فيه يختلفون. او د دین په چارو کې مو هغه ته څرګند هدایات ورکړل بیا چې د هغو په منځ کې کوم اختلاف را پیدا شو هغه د ناخبرتیا له امله نه بلکې د علم له راتلو نه وروسته وشو او په دې اساس وشو چې هغوی غوښتل په خپلو منځو کې یو پر بل باندې تیری وکړي. الله به د قیامت په ورځ د هغو چارو فیصله وکړي چې هغوی پکې اختلاف کوي. ثم جعلناك على شريعة من الأمر فاتبعها ولا تتبع أهواء الذين لا يعلمون. لدې وروسته اوس ای پیغمبره موږ د دین په باب په یو روښانه لار یعنی شریعت باندې ته برابر کړی لدې کبله ته پر همغې باندې لاړ شه او د هغو کسانو د نفسي غوښتنو پیروي مه کوه چې علم نه لري. إنهم لن يغنوا عنك من الله شيئا وإن الظالمين بعضهم أولياء بعض والله ولي المتقين. د الله په مقابل کې هغوی تا ته هیڅ په درد نشي خوړلای. ظالمان په خپلو کې یو د بل ملګري دي او د پرهیزګارو خلکو ملګری الله دی. هذا بصائر للناس وهدى ورحمة لقوم يوقنون. دا د بصیرت روښنايي دي د ټولو خلکو لپاره او هدایت او رحمت د هغو خلکو لپاره چې باور وکړي. أم حسب الذين اجترحوا السيئات أن نجعلهم كالذين آمنوا وعملوا الصالحات سواء محياهم ومماتهم ساء ما يحكمون.
آیا هغو کسانو چې د بدۍ مرتکب شوي دي دا ګمان کړی چې موږ به دوی له هغو خلکو سره برابر کړو چې ایمان یې راوړی او نیک اعمال یې کړي دي چې د هغو ژوند او مرګ یو شانته شي؟ ډیره ناوړه فیصله ده چې دوی صادروي. وخلق الله السماوات والأرض بالحق ولتجزى كل نفس بما كسبت وهم لا يظلمون. الله خو اسمانونه او ځمکه په حق پیدا کړی دي او د دې لپاره یې کړی دي چې هر چاته د هغه د کړو بدله ورکړي شي. پر خلکو به هیڅ کله ظلم نشي. أفرأيت من اتخذ إلهه هواه وأضله الله على علم وختم على سمعه وقلبه وجعل على بصره غشاوة فمن يهديه من بعد الله أفلا تذكرون. نو آیا تا کله د هغه چا په حال باندې غور کړی دی چې هغه خپل نفسي خواهش خپل خدای وګرځاو او الله له علم سره هغه په گمراهۍ کې وغورځاو او د هغه په زړه او غوګونو باندې مهر ووهه او د هغه پر سترګو یې پردې وغوړولې؟ له الله نه وروسته اوس بل څوک دی چې هغه ته هدایت وکړي؟ آیا تاسې څه پند نه اخلئ؟ وقالوا ما هي إلا حياتنا الدنيا نموت ونحيا وما يهلكنا إلا الدهر وما لهم بذلك من علم إن هم إلا يظنون. دوی وایي چې ژوند فقط همدغه زمونږ دنیوي ژوند دی، همدلته زمونږ مړه کېدل او ژوندي کېدل دي او د ورځو له څرخ نه پرته بل کوم شی نشته چې مونږ هلاکوي. په حقیقت کې په دې باب له دوی سره څه علم نشته، دوی محض د ګمان پر اساس دا خبرې کوي. وَإِذَا تُتْلَى عَلَيْهِمْ آيَاتُنَا بَيِّنَاتٍ مَا كَانَ حُجَّتَهُمْ إِلَّا أَن قَالُوا ائْتُوا بِآبَائِنَا إِن كُنتُمْ صَادِقِينَ. او کله چې زموږ څرګند آیاتونه دوی ته اورول کیږي نو دوی سره پرته له دې کوم حجت نوي چې که تاسې رښتیني نو زموږ پلرونه نیکونه راولئ. قل الله يحييكم ثم يميتكم ثم يجمعكم إلى يوم القيامة لا ريب فيه ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ای پیغمبره دوی ته ووایه الله تاسو ته ژوند دربخي بیا همغه درته مرګ درکوي بیا همغه به تاسو د قیامت په هغه ورځ راغونډ کړي چې د هغې په راته کې هیڅ شک نشته خو زیاتره خلک نه پوهیږي. ولله ملك السماوات والأرض ويوم تقوم الساعة يومئذ يخسر المبطلون. د ځمکې او اسمانونو باچاهي د الله ده او په کومه ورځ چې د قیامت ساعت راغلی وي په هغه ورځ به باطل پرستان په خساره کې وغورځيږي. وترى كل أمة جاثية كل أمة تدعى إلى كتابها اليوم تجزون ما كنتم تعملون. په هغه وخت کې به ته هر ډله پر زنګنو باندې پراته وګوري، هر ډله ته به بلنه ورکړی شي چې راشي او خپل عمل نامه وګوري. هغه ته به وویل شي نن به تاسو ته د هغو عملونو بدله درکړی شي چې تاسو کول. هذا كتابنا ينطق عليكم بالحق إنا كنا نستنسخ ما كنتم تعملون. دا زمون تیار کړی عمل نامه ده چې پر تاسو سم صحیح شاهدی وهي، تاسو چې هر څه کول مونږ هغه لیکل. فأما الذين آمنوا وعملوا الصالحات فيدخلهم ربهم في رحمته ذلك هو الفوز المبين. نو کوم کسانو چې ایمان راوړی او نیک عملونه یې کړي وو د هغو پروردګار به هغوی په خپل رحمت کې داخل کړي او همدا څرګند بریالیتوب دی. وأما الذين كفروا أفلم تكن آياتي تتلى عليكم فاستكبرتم وكنتم قوما مجرمين.
او کوم کسان چې کافر شوي او هغه ته به وویل شي چې آیا زموږ آیاتونه تاسو ته نو اورول شوي خو تاسو تکبر وکړ او تاسو ظالم قوم وئ. وإذا قيل إن وعد الله حق والساعة لا ريب فيها قلتم ما ندري ما الساعة إن نظن إلا ظنا وما نحن بمستيقنين. او کله چې ویل کېدل چې د الله وعده بر حق ده او د قیامت پر راتلو کې څه شک نشته نو تاسو به ویل چې موږ نه پوهیږو قیامت څه وي، موږ خو فقط یو ګمان غوندې لرو او زموږ باور نه راځي. وبدا لهم سيئات ما عملوا وحاق بهم ما كانوا به يستهزئون. په هغه وخت کې به هغه ته د هغو د عملونو بدی څرګندې شي او هغوی به په همغه څه کې راګیر شي چې په هغه پورې هغوی ټوکې مسخرې کولې. وقيل اليوم ننساكم كما نسيتم لقاء يومكم هذا ومأواكم النار وما لكم من ناصرين. او هغه ته به ویل شي چې نن موږ هم تاسو په همغه شان هیرو لکه چې تاسو د دغه ورځې ملاقات هیر کړو. ستاسو هستوګنځي اوس دوزخ دی او هیڅوک ستاسو مرستندوی نشته. ذلكم بأنكم اتخذتم آيات الله هزوا وغرتكم الحياة الدنيا فاليوم لا يخرجون منها ولا هم يستعتبون. تاسو له دې عاقبت سره ځکه مخامخ شوي چې تاسو د الله په آیاتونو پورې ملنډې وهلې او د دنیا ژوندانه تاسو غولولې وي. په دې اساس نن به نه دغه خلک له دوزخ نه راوېستل شي او نه به ورته وویل شي چې د بخښنې په غوښتلو سره خپل پروردګار راضي کړئ. فلله الحمد رب السماوات ورب الأرض رب العالمين وله الكبرياء في السماوات والأرض وهو العزيز الحكيم. نو سنا ستاینه د همغه الله لپاره ده چې د زمکه او اسمانونو مالک او د ټولو مخلوقاتو روزونکی پالونکی دی. په اسمانونو او زمکه کې لوی د همغه لپاره ده او هغه بر لاسه او د حکمت خاوند دی.